السلام علیکم د سکل سټوډي چینل ټول مرګرو ته په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاست صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ مرګرو د عبدالقیوم تان دیم هیله مند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوی یاست یوټیوب چینل لازم لایک سبسکرایب او د وین آیکن کې تر څو د موږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي مرګرو. نن ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې اختر لپاره ښه ډیزاین کې عکسونه جوړ کړو یا کارټونه جوړ کړو او سوشل میډیا کې فیسبوک کې نور پلیټ فارمو کې خلکو ته د اختر مبارکي لپاره ولیږو. نو دا ویډیو سره وګورئ، ویډیو سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. راځم په ویډیو شروع کوم. ویډیو نه اوږدوم، تاسو لپاره به دوه اپشنه ډېر ضروري وي. یو فیس لیب او بل لینک به مې ډسکرپشن کې اچولی، هغې نه عکسونه ډاونلوډ کولی سئ او په فیس لیب کې جوړولی سئ. دا فیس لیب تاسو لپاره ډېر ضروري ده، مهم ده. په همدې کې تاسو دغه کارټونه جوړولی شئ، ایډیټ پکې کولی شئ. صحیح ده ملګرو، زه به یوازې دوه درې عکسونه جوړ کړم، نور طریقه به درته وښایم. نور به تاسو کولی شئ چې په همدغه فیس لیب کې عکسونه جوړ کړئ. یو یادونه دا ده چې خوشخبري ده ټولو لیدونکو ته اوریدونکو ته، هغه دا ده چې موږ فیس لیب کورس لرو. تقریبا 4 ویډیوګانو کې فیس لیب ټول تشریح شوی ده. څو غواړي چې فیس لیب زده کړو، چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو هغه ویډیوګانې هم کیچ کړي. ویډیو نه اوږدوم، راځم په ویډیو شروع کوم. کله فیس لیب خلاص کړم ملګرو، خلاصېږي کینسل به یې کړم ځکه ما مخکې پکې پروژې کې ترسره کړي. زه به راسم، تاسو به اول راسئ دلته 3 ډاټ یا 3 کرښو باندې به ورته کلیک واخلئ. لومړنی لیکلی یوز ایمیج فرام ګیلري. صحیح ده، ولې دغه سیز دی داسې استعمال سئ چې زه دې یو تصویر واخلم له ګیلري څخه. صحیح ده ملګرو، زه دغه تصویر راخلم، دلته بیا په اوکې باندې کلیک اخلم. صحیح ده ملګرو، اوکې باندې ورته ما کلیک واخیست. دا به زه لرې کړم، اوکې باندې ما ورته کلیک واخیسته. صحیح ده ملګرو، زه یو ایمیج راولم، خپل عکس راولم، دلته یږدم. صحیح ده ملګرو، بیا به راسئ دلته مثبت علامې باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، دغه مثبت علامې باندې ورته زه کلیک اخلم، بیا راځم ګیلري فرام ګیلري نه باندې ورته کلیک اخلم. کله مې ورته کلیک واخیست، زه یو خپل تصویر راولم. صحیح ده ملګرو، زه خپل تصویر راولم. کله مو راوسته ملګرو، دلته به یې برابر کړئ، کنې دغه ځینې هم برابرولی سئ. صحیح ده، زه دغسې دقونه برابروم. صحیح ده، کافي ده. دغسې دغه ټیک مار باندې به کلیک واخلئ. کله مو کلیک واخیست ملګرو، دلته وګورئ، دلته به یې ځای پر ځای کوئ. صحیح، فرضاً دغه ځای کې زه غواړم چې دا برابر کړم. کله یم برابر کړم ملګرو، دلته وګورئ بیکګراونډ ورسره ده، زه نه غواړم چې دغه بیکګراونډ یوز کړم. بیا به راسئ دې باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، کله مو دې باندې کلیک واخیست، دا به دې خوا بوځئ، دلته یې لیکلي، دغه باندې بیا ورته کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو، دغه باندې کله کلیک واخیست، دا پسې آن کوئ، دا به داسې ختم کوئ. صحیح ده ملګرو، پام مو شته که نه، بیکګراونډ مې ترې لرې کړ، یا لږ بیکګراونډ ورسره نور هم پاتې، بیا ځم هماغه باندې ورته کلیک اخلم تر څو دا بیکګراونډ سوچ ختم سي. کافي اندازه باندې دا بیکګراونډ ختم سو، نور نه ښکاري چې دا تصویر دی بل ځای کې اخیستی. که تاسو نور هم ایډیټ پکې کولی سئ، بیا لاړ سئ، بیا پکې لږ ایډیټ وکړئ تر څو ښه جوړ سي، ښه سمارټ سي. صحیح ده ملګرو، دا تصویر مې جوړ کړ. کله مې جوړ کړ، دلته یو نوم لیکم، بیا به راسم په دې ای به ورته کلیک واخلم. کله مې ای باندې ورته کلیک واخیست، بیا ورته د ټکسټ باندې ورته کلیک اخلم. صحیح ده، بیا ورته ایډیټ باندې کلیک اخلم، دلته لیکم په انګلیسي کې لیکم. صحیح ده ملګرو، تان مې ولیکه، راوړم یې دغه ځای کې یږدم. کوم ځای کې تاسو ته ښه ښکاري دغه ځای کې صحیح ښکاري، ولې دغه ځای کې صحیح ده، ځکه تانس دغه ځای کې ما کېښوده. ملګرو دلته به دا به لږ بولډ کړو، دا صفحه به دې خوا بوځو، دلته یې لیکلي سټایل باندې ورته زه کلیک اخلم، بولډوم ایټالیک کوم یې. صحیح ده، کله مې ایټالیک زه ورته یو فاونډ انتخابوم، دغه فاونډ یې لیکلی، فاونډ باندې ورته کلیک اخلم. کاروئ دغه ملګرو ډېر هغه شته، فاونډونه شته، تاسو یې کولی سئ چې استعمال یې کوئ. کم بولډ راته همغه باندې هغه کوي، همدغه ښه ښکاري. اوکې باندې ورته کلیک اخلم. کله کلیک واخیسته ملګرو، بیا به دغه رنګ بیا بدل کړي، دلته لیکلي کلر. صحیح، کلر باندې به ورته کلیک واخلئ، کوم ډول رنګ مو خوښیږي، سپین، تور، شین، هر ډول خوښي همدغه. صحیح ده،
زه زر جوړوم مرګو تاسو به ښه په سره جوړ کړئ بیا به بیک ګراوند ته راسئ ځکه دا زر ویډیو جوړوم ځکه موږ په دې یقیني یم چې تاسو ته فیصله زده وي که نه وي زده چینل سره سبسکرایب کړئ ما مخکې مې یادونه وکړې چې موږ د زده کړې لپاره فیض زده کړې لپاره کورس لرو 4 ویډیوګانو کې ټول زده کړې هغه سوی تکمیل سوی نو کله هغه ته راغلی بیک ګراوند ټاب ته ان کوئ ملګرو زه غواړم چې شین بیک ګراوند یعنې هر ډول غواړئ چې تاسو بیک ګراوند یوز کړئ یوز کولی سئ دغه بیک ګراوند به څه وي لږ یې دې خوا زیاتوم او لږ یې دې خوا زیاتوم اخر ته ځمه دا به داسې سټایلش کړم ملګرو ته وګورئ چې څومره خوندوره کارټونه جوړ شول زه به یو څو کارټه جوړ کړم هغې نه بعد به تاسو ته وښایم ښه ملګرو څو کارټونه ما جوړ کړي تاسو ته ښکاري چې دغه هغه کارټ دی چې ما درته طریقه مې ښودله او کارټ مې درته جوړ کړی دا کینګ راشد خان ته مې یو کارټ جوړ کړی صحیح ده ملګرو او ډېر دلچسپه ښکاري په زړه پورې ښکاري نو کوم هلک چې ما سره اړیکې په وټساپ کې هغه ته به مې جوړه کړمه نو دغه طریقه د ځان ته جوړ کړي کارټون دغه بل هم تصویر ډېر دلچسپه راغی خوندور راغی نو مې بیک ګراوند کې راغی نو ځان ته په همدغسې کارټونه جوړ کړي دلچسپه کارټون جوړ کړي دا هم سټایلش کارټ ده او ډېر خوندور راغی ځان لپاره مې جوړ کړ دا هم کارټ ده ډېر دلچسپه کارټ ده خوندور کارټ ده په همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې ځان ته ښایسته او خوندوره کارټونه جوړ کړئ همدغه ښایسته طریقه ده د کینګ راشد خان عکس ده ډېر خوندوره کارټ ده نو ملګرو تاسو بهر څخه مخ لاړ شئ فیصله به ځان ته رانه انسټال کړئ ځکه چې راتلونکي زده کړه هم ده او کارټونه به پرې جوړ کړي صحیح ده ملګرو فیصله ځان ته را انسټال کړئ ښه ملګرو دا ویډیو څه هیله مند یم چې ویډیو مو خوښ وګرځېدلې وي نو ویډیو مو خوښ شوی چینل ته لازمي سبسکرایب لایک او د بېل آیکن ته بیا ښه وخت ښه شي بیا الله مو مل شه